بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. د پاکستان پوځي رژیم د هوایي بریدونو وروسته چې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو پر ځایونو شوي او د ښځو او ماشومانو د شهید کېدو لامل شوي، ذبیح الله مجاهد اسلامي امارت ویاند ویلي چې په تیره به په کلکه ځواب ورکړل شي. ښاغلي مجاهد د یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې د لویو ځواکمنو هیوادونو په افغانستان کې ناکامي ښایي چې هیواد هیڅ بل هیواد ته اړتیا نه لري او یوازې په خپل توان د دې جنایت د ځواب ورکولو توان لري. پر همدې موضوع د نور بحث لپاره له بل استودیو په خپرونه کې وصل دی زموږ همکار ښاغلی علم الدین فیضي. فیضي صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. ښه راغلاست درته وایم فیضي صاحب، د پاکستان وروستي جنایت ته د اسلامي امارت د چارواکو غبرګونونه څه دي؟ بله لالی صاحب، پاکستان پر افغانستان خپل وروستي برید لویه بیه به پرې کړي. د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد له یک ټلویزیون سره نن په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان بریدونه به د ځواب به یې ورکړي او دغه ځواب به ډېر قوي وي. ذبیح الله مجاهد له یک ټلویزیون سره په دې مرکه کې زیاته کړه چې افغانانو هیڅ وخت خپل غچ نه دی پرېښی او خپل غچ به هرومرو له اسلام آباده واخلي، ځکه چې پاکستان په ړندو بمباریو کې ښځې او ماشومان بمبار کړل او هغوی شهیدان کړل او دا په نړیواله سطحه یو جنایت ترسره کړی دی. همدارنګه ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو غبرګون هم ډیر ناچیزه وبلل او همدارنګه یې وویل چې خپل افغانان او په ځانګړي توګه د افغان حکومت د دې قوت لري، د دې ځواک لري چې د پاکستان د دې غچ ځواب ورکړي او د یې په ډاګه کړه چې اسلامي امارت هیڅ چاته اړتیا نه لري چې ورسره کومک وکړي. ذبیح الله مجاهد ډیره پر دې ټینګار کوي چې اسلامي پاکستان په سیمه کې د نامنیو په هڅه کې دی په ځانګړي توګه د خپلې د کمزورتیا پر دغه بریدونو پټوي او دوی دغه راز په سیمه کې د نامنیو پروژه ترلاسه کړې ده او غواړي چې دغه نامنیو پروژه پلي کړي او خپل بقا تضمین کړي. پاکستان دا لومړی ځل نه و چې پر افغانستان برید وکړی، له دې نه مخکې هم څو ځلې پر پکتیکا کې، پر ننګرهار او حتی په کابل کې هم بریدونه ترسره کړل چې په هغې کې هم ملکي خلک او په نښه شول. د پاکستان ادعا دا ده چې دوی کله چې پر افغانستان برید کوي دوی چې موږ د ټي ټي پي غړي تر مخې لاندې ګرځولي دي، په داسې حال کې چې د ټي ټي پي پر افغانستان کې نشته او دا په وار وار د اسلامي امارت لخوا رد شوې ده او اسلامي امارت په وار وار نړۍ ته په ځانګړي توګه سیمې هیوادونو ته دا ډاډ ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی او په هیڅ توګه به د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. خو له بده مرغه پاکستان همیشه دغه کړنې د دې لپاره ترسره کوي لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړله په پاکستان کې نامنۍ ډېرې زیاتې شوي دي. موږ تاسو شاهدان یو چې بلوچستان ټول خلک راجګ شوي د خپل حق غواړي او ازادي غواړي، همدارنګه په پښتونخوا کې نامني خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د پاکستان پوځي رژیم د دغه نامنیو مخنیوي کې پاتې راغلي دي او تل یې پړه پر افغانستان او هند اچولې ده. در حاله کې په خپل د پاکستان سیاسي څیرې د پاکستان همدغه پوځي رژیم ملامتوي چې امنیت نشي خوندي کوي او په بیلابیلو پلمو باندې په پښتونخوا کې عملیات ترسره کوي. هغه عملیات هم صرف د ولسي خلکو ځپل دي، نه دا چې هلته دوی د کومو هغه ډلې چې په دې هیواد کې نامنۍ رامنځته کوي. په خپل د جمعیت الاسلام رهبر مولانا فضل الرحمن وویل چې دا څنګه وسلوال دي چې له افغانستان پاکستان ته یو انار نشي تېرېدی مګر هم وسلوال ترهګر بیا له افغانستان اوړي او هلته په اسلام آباد ته رسیږي. بله موضوع چې ډېره هلته مطرح ده هغه وسلوالې ډلې چې په خپله پاکستان رامنځته کړي دي اوس یې د ستوني ازغی ګرځېدلی او دوی نشي کولی چې هغه مهار کړي. په ځانګړي توګه د داعش موضوع ده چې دا
څویم ځل د چلته په خپل پاکستاني سرتیري وایي چې موږ د عملیاتو ک او د ایشان وجل سول دوه ورځې مخکې هلته د ټي ټي پی وسلوالو د ایشانو ترمنځ جګړه شوې وه چې درې د ایشان پکې وجل شوي وو چې هلته دا په خپله د دې ثبوت ده چې د ایشان په خپله پاکستان کې دي د دې نه مخکې په کراچۍ کې هم د داعش یو مشر وژل شوی و یعنی دغه پیښې د دې اثبات ده چې داعش او نورې وسلوالې ډلې په خپله پاکستان کې میشي دي او پاکستان په نړۍ کې د ترهګرو ملاتړی مشهور دی همدارنګه په کشمیر کې څه کومې پیښې وشوې په هند کې څه کومې پیښې وشوې دغه ټولو سرچینه بیته هند و همدارنګه په د افغانستان او د تاجکستان په پوله کې چې هغه کوم چینایان مخه وګرځیدل دا هم سرچینه د پاکستان څخه و یعنی دغه ترهګرې ډلې ټول په پاکستان کې موجود دي اما پاکستان ادعا کوي چې نه پر افغانستان کې دي او خو دا وار په وار راتسویم دا دوی سره هیڅ کوم ثبوت او شواهد هم نشته چې دوی وړاندې کړي بله فیضي که دلته بله پوښتنه وکړم چې تا راته د کورنیو غبرګونونو په تړاو باندې وویل نړیوال څه وایي نړیوال غبرګونونه څه دي ملګري ملتونه څه وایي شرق بلاک څه وایي غرب بلاک څه وایي لاله سي متاسفانه له بده مرغه چې ملګرو ملتونو یو ډیر سست یا په ډیر ټیټه کچه یو غبرګون کارک هند دغه برید په کلکه ټکو وغند او د یو جنایت وباله هند افغانانو خپل ملاتړ اعلان ک او د ویل چې په پاکستان کې دغه ترهګري ډلې دی پاکستان پاوز رژیم باید په خپل پاکستان کې اقدامات وکړي خپل پړه دی پر نورو نه اچوي یوازې هند غبرګون خودلای لبد مرغه نورو گاونډي هیوادونو کوم راشو ایران هیڅ غبرګون نه خودلای همدارنګه تاجکستان روسیه او دغه هغه هیوادونه چې د دې مخکې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ونډه تر سره کړه لکه ترکیه هیڅ خبرګون نه ده خودلای کدي خورا شو من قطر تر شو قطر هم یو وخت کې منځګړی وو سعودي عربستان چې څومره د وړاندې د کابل ته راغلل او د اسلامي امارات حکومت په ټوله کې افغانستان د عربستان د پلاوی په خاطر د او د رژیم مبارک میاشت په خاطر او د حسنیت خودلو لپاره درې پاکستاني سرتیري چې هغه هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په جګړه کې اسیران شوي وو دای خوش کړل لبد مرغه چې د پاکستان دغه حسنیت و چې زمونږ ماشومان را شهیدان کړل زه کوم راپورونه سماول وسل کوم تحلیلونه چې کارشناسانو یا کارپوهانو کړي وو ټوله ګیله له ګاونډیو او له سعودي عربستان په ځانګړي توګه له ترکیه او قطر هیوادونو څخه ده چې ولې خبرګون نه خو د ښکارا جنایت تر سره سو ښکارا ملکی خلکو مخه وګرځیدل د افغانستان حریم نقص سو مګر خبرګون نه ښکارا فایز کله ته پښتنه کوم چې د اسلامي امارات وایي خغلی مجاهد په وار وی ځانګړي کړی ته پاکستان په پاوت کې اشاره کړې چې غوړي د سیمې امنیت ناامن کړي دغه کړی څوک د فیصل بله لاله صاحب اول خدا چې د پاکستان رامنځته کېدونه یو پروژې هیوادو یعنی دغه د یو پروژې په ترڅ کې رامنځته سو نو دغه واک هم یو ځانګړي کړی سره ده چې هغه پوځي رژیم ده اول ته یو ځانګړي کړی ده چې د پاکستان باقا په د نامنیو د پروژو په پلي کېدو کې ګوري دوی دغه کړی چې ده کاغه په افغانستان کې یو باثباته حکومت نه غواړي په سیمه کې باثباته هیوادونه نه غواړي ځکه چې دوی غواړي چې همدغه پروژه تطبیق کړي خپل بقا تضمین کړي پاکستان د اوس په اقتصادي لحاظ لانزوا سره مخ ده لحاظ د امنیتي تجزیه سره مخ ده تاسو کله چې بلوچستان تجزیه ده بلوچستان خپل ځان ته جدا کړي پښتونخوا ته جدا ده بله خو متاسفانه دغه ځانګړي کړي چې ده د غرب او د لویدیځو پروژې تطبیقوي هغه د نامنوي پروژې چې نه غواړي چې هم افغانستان او هم سیمه کې امنیت خوندي پاتې شي فیصل له معلومات څخه د نړۍ مننه کور آباد سلامت اوسئ دا د دې سات خبرونه تر بیا کتو په الله پاک مسپارم خشم